الصافي والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. نن درس زموږ استادو په باره د قربانۍ کې او د هغې متعلق چې کوم مسائل دي هغه به تشریح کیږي. شیخ الاسلام ابن قیم رحمه الله، شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله دا دواړه فرمایي چې د عبادت متعدد انواع او اقسام دي. دا عبادت بدني دی، دا قلبي دی، دا مالی دی، او دا د سترګو بندګي ده، دا د غوږونو ده، دا د ژبې ده، دا د زړه ده، دا د لاس او دا د پښو. دا عبادت عامه دی او دا عبادت خاصه دی. او دا علمي عبادت دی او دا عملی دی. د چانه مستحبات فرض کیږي، د چانه نه به علمي یا بالله دی یا بدینه دی. چې بالله لپاره پنځه قسم موږ ذکر کړل. الله عز وجل موجود دی او رب العالمین یکتا دی او الله رب العزت په خپلو کارونو کې مختار دی، د کمال والا دی او د هر قسم نقصانونو نه پاک. بدینه دا معنی دین د رب العالمین قرآن او سنت دی. په ورځ قیامت به الله عز وجل زموږ نه تپوسونه کوي. نن نو په د عبادتونو کې یو عبادت تشریح کوو، شی له ویل کېږي عبادت مالی. مال د سړي سره دی او په هغې باندې قرباني واخیسته او دا اوس علالۍ دپاره دی چې رب العالمین له ځان پې ورنږدې کړي. نو هغه مسائل د قرآن او سنت په رڼا کې چې کوم د اضحیې د قربانۍ سره تعلق ساتي هغه به انشاءالله تشریح کېږي، خو په طریقې د سوال او جواب سره. اوله خبره به دا تشریح کړي چې آیا دا قرباني واجب ده که غیر واجب؟ کړنې پکار ده او که نه ده پکار؟ نو په دې کې دوه قول علماء لیکلي. قول راجح په دې کې دا چې دا واجب ده، ضروري ده. قرآن کې الله عز وجل فرمایي چې فصل لربک وانحر، مونځ دې خپل رب له وکړه او دغه شان عبادت قرباني. وانحر په دې ځای کې صيغه د امر ده او امر چې کله مطلق ذکر کړی شي هغه لپاره د وجوب راځي. ټیک دی چې چېرته قرینه صارفه موجوده وي چې د وجوب نه په بل طرف باندې بیا په بل طرف باندې تک پکار دی. دا الله عز وجل امر دی. دې تقاضا ده چې باید دا د وجوب په درجه کې موږ تاسو پرېږدو. دویمه ابن ماجه کې روایت دی په دې دویم جلد 200 نمبر صفحه د حدیث درجه ده حسن. حدیث کې راځي په روایت د ابو هريره باندې. هغه ابو هريره چې 5304 روایت ته نقل لې، هغه ابو هريره چې محمد رسول الله فرمایي صلی الله علیه وسلم چې د ابو هريره او دغه د مور سره مینه نه کوي مګر مؤمن. د مدینه منورې عالمو درې ترازونه په باندې خلکو کړو. یو دا چې حافظه لري ولې دومره قوي ده، دویم دا دومره ډېر احادیث دی ولې زده او دا هر خبره ولې بیانوي. وی حافظان په دې وجه باندې قوي ده چې ورځ محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ویل چا سره صادر شته پیښه د ازما سره په دې مجلس کې اوار کې چې مجلس اخر له ورشي دوه غمر اواخصو سینې پورې مې یو ځای کې حافظان به نو ډېره قوي شو. د پیغمبر معجزه او د اشنا په کرامت او ډېر حدیث نو په دې وجه باندې یاد دي چې نه کټیو نه پټیو نه بل شو بزو جمعه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم او علم زده کول. او اره خبره څنګه بیانوم؟ قرآن کې الله عز وجل فرمایي چې کله دی عالم سره یو مسله یو د خلکو ورته ضرورت دی نه بیانې په د الله لعنت دی نه ملائکه لعنت دی د ټولو خلکو یریږم. او دا فقيه صحابي دی. فقاهت په دې باندې رہی چې په سړی کې به تقوا وي، په سړی کې به اخلاص وي، مجاهده وي. د فقهاو کتابونه وګوري واغ ټول الحمدلله په دې کې موجود دي. نو دا فرمایي چې ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال، جناب نبی کریم علیه الصلاه والسلام مبارک ارشاد ویلې من کان له د چا لپاره چې وصی او قرباني ورنکړه نه نږدې کېږي مصلی نه زمونږ د عیدګاه له زیاده منزله دی نه راځي. ابن ماجه دویم جلد 200 نمبر صفحه کې دغه روایت راغلی دی. مسند احمد دویم جلد 321 باندې او مستدرک د حاکم دویم جلد 309 باندې دلته د وسینه
نفس مالداري مراد ده. د معلوم نصاب نه دی لکه څنګه چې به تور مثال د زکات د پاره چې 9 تولې سره زر دی، 50 تولې 15 دی، او 15 وسقه غنم او کجوره او وربشه او ممیز چې وسق شپته سوا چې 150 کیلو شاوخوا جوړیږي. نه، د وسه مسله ده. موبایل استعمالول شي د کور د پاره فرش او زر په خسرې شي قرباني وکړي. یو بل روایت کې راځي په ابن ماجه کې اغم د 202 جلد 200 نمبر صفحه، امام ابو داود 2 جلد 510، امام ترمذی 2 جلد 3 نمبر صفحه. اغیزه کې د شو روایت دی جناب نبی کریم علیه السلام صحابه فرمایي چې موږ به د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره په عرفه کې ولاړو، یو اعلان وکړ او ویل چې ایه الناس ای خلکو ان علی کل بیت اهل بیت پر یو قرانه باندې په هر کال کې اضحیه او عتیره ده. به ویل چې تاسو پوهیږئ چې د عتیره سره ویل شي هي التي د اغره چې د عام انسانان اغل الرجبیه ویل چې د رجب د میاشت بچرالو په دې مقام کې بدیو سروي علاله دیجه کې د نسخه د عتیری دا به مستلزم دی خبرې نه چې اضحیه د وجوب نه وګرځول ټیک دا اوس منسوخ ده، اوس هم که چا وکړ سو منعات پکې نشته، خو لیکن قرباني واقع په مرتبه د وجوب کې. دریم امام بخاری رحمه الله روایت ذکر کړی 2 جلد 822 نمبر صفحه، دانس بن مالک او د قشند نور صحابه کرامونه هغه فرمایي چې نبی کریم علیه الصلاه والسلام د اختر په د ورځ باندې ویلي و من کان هر هغه انسان چې هغه د اختر د منځنه مخکې ذبح وکړه فلوعید بیرته دی راوګرځي. یو اصولي ویلي یا رسول الله اوږد حدیث تر اخره پورې ذکر کړي. نو تاسو ګورئ کدا شی چرته د وجوب د پاره نه پیغمبر علیه الصلاه والسلام امر د اعاده نه کو دا دومره سخت خبره چې پیغمبر وکړه دلیل به دې باندې چې دا واجب ده کړي نه پکار ده. دویم بل روایت د بخاری 2 جلد 830 نمبر صفحه د حدیث نمبر د 5550 د بری ابن عازب نه هغه د صحابي مبارک فرمایي چې هغه الاله وکړه قبل صلات د منزل اختر نه وړاندې پیغمبر علیه الصلاه والسلام ورته دې په وس کې بل بدل راوړه. نبی هغه ورې اسما سره نشه مگر پلانې سروي دا بدل راوړل او امر د پیغمبر په دې باندې دلیل د پاره د وجوب شو لکه څنګه چې ظاهر د حدیث نه دا خبره معلومیږي. نور ډیر روایت خو لیکن دا مشنه خروار بعض خلکو به بعض روایتونه استدلال کړي لري. و جناب نبی کریم علیه الصلاه والسلام فرمایي چې کله د ذوالحجه اولنې اغله سره داخل شوي او پتا شو کس اراده د قرباني لري نو دا دینه کوي دا دینه کوي دا دینه کوي. نو دلته ګوره پیغمبر علیه الصلاه والسلام د اراده تذکره ذکر کړي دا دلیل به خبره باندې دا شی به واجب نه. نو محدثین دلته خبره ذکر کوي چې دلته رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې حدیث کې د الفاظ ذکر کړي دي خو مراد دغه اراده چې د توجه دی خبر لده چې دا به نوکان نه کټ کوي وخته به ناخلي. یعنی کم سړی چې اراده د قرباني لري وخته دی نه کټ کوي نوکان دی ناخلي، او هغه سړی چې په هغه باندې قرباني واجب نشه واجب نه فلیس علیک علیه ذلک الاحتراز په هغه باندې بیا به تور مثال دغه احتراز ضروری لازم دی هغه چې ته نوکان کټ کړو بل او بل او بل نو اندر قرباني سره دغه تعلق نشه بلکې هغه د نورو کارونو سره دی. امام شوکانی رحمه الله بن الاوتار کې بحث ذکر کړی دی 5 جلد 199 نمبر صفحه، المطالب العالیه 2 جلد 203، امام ابو داود په 2 جلد 202 نمبر صفحه. د شعبی رحمه الله ان تنقل دی هغه فرمایي چې ابو بکر عمر رضی الله عنه و هغه دواړه د موسم لره حاضر شي او به قرباني ونه کړه، لیکن ابراهیم فرمایي چې دوی به حج کوو د هغوی سره به چې پیسې وي ستر زر به قرباني به نه کوله. ولی وې دا د دې وجه نه چې دا به مسافر باندې واجب نشي او هغه چا باندې واجب نشي چې هغه د وسو طاقت نه لري. نو د دې چې نه چې دا کم خلک استدلال کوي د لپاره دې خبره چې دا واجب نه دا قول د دوی ضعیف دی. خلک وایي کنه دلیل درست دی خو لیکن استدلال غیر صحیح. دلیل استدلال مابین کې په غدري فرقونه علماء ذکر کړي چې استدلال نظری دلیل بدیهی، استدلال صفت د متکلم دلیل صفت د مدعا، استدلال صفت د متکلم او دلیل صفت د استدلال. نو الغرض د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د احادیثونو دا خبره معلومیږي د قران او سنت د تعلیماتونو دا معلومیږي چې دا واقعي په مرتبه وجوب کی
دویمه مسله، یو سړی په سفر کې واقع دی، د بده باندې قرباني شته یا نشته؟ نو محدثین دا خبره ذکر کوي چې په سفر کې واجب بنی خو لیکن د استحباب په درجه کې واقع ده. دلیل پیش شعر امام ابو داود رحمه الله روایت ذکر کړي په خپل سنن دویم جلد 22 نمبر صفحه کې، وی باب المسافر باب ثابت دی او بیان د مسافر کې چې هغه به قرباني کوي. او بیر صوبان رضی الله روایت پیش کړي لري چې جناب نبی کریم علیه الصلاه والسلام په سفر کې قرباني وکړه، وی ویل چې یا ثوبان د زمنګ د پاره د دې لغوخه برابر کا، وی زه امیشم چې دا غینه به مونږه خوراک کو تر دې پورې چې مدینه منورې له مونږ راتلو. امام مسلم په دویم جلد 150 کې دا روایت ذکر کړی دی. امام بهقي په هم جلد 195 کې. نو دلیل به دې باندې چې ګوره په سفر کې سړی واقع وغیرہ در قرباني لري ام کولې شي، خو لیکن درجه د وجوب نه ده بلکې درجه واقع په مرتبه استحباب کې. امام ترمذی روایت ذکر کړی دی، لیکن مبارک پوری سے تحفۃ الاحوذی کی بہری کے دویم جلد 355 نمبر صفحه کې د عبد الله ابن عباس روایت، اق ابن عباس چې رئیس المفسرین دی، ترجمان القرآن دی، حبر الامت دی، البحر دی، او دو کړ دی جبرئیل علیه السلام لیدلې دی. وی موږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره په سفر کې وو، نو په دې مقام کې اختر مخې راغی، نو موږ په غوا کې وکسان شریکان شو د قشم په دې وښ کې لس. امام نسیم دا روایت ذکر کړی په دریم جلد 914 کې، صحیح د مشکات هم ذکر کړی په اول جلد 130 کې او د سند درجه هم د صحیح. په سفر کې ګوره د صحابه کرامو دا مسله کړی ده. دریم امام بخاری رحمه الله باب ذکر کړی دی چې باب الاضحیه، باب ثابت دی په بار د قربانی کې د مسافر د پاره د زنانو. او به د عائشه رضی الله عنها روایت پیش کړی دی، هغه عائشه چې هغه محمد رسول الله بیره د امت مسلمه مور ده. اوس په دې نیټ کې لوی خبره خلکو روانه کړې ده چې ګوره عائشه رضی الله عنها وړه ماشومه وه، نبی کریم علیه الصلاه والسلام دې سره نکاح ولې وکړه؟ او دا اعتراض چې اصل کې نسوارا کې او دغه شمس د اندوانم کړي د واخره چې دغه متاثر دی غویم دا خبره کوي. نو محدثین د دې په باره کې چې په شپږ کلو کې واده کړي دی، کوژدن کړي دی، په 9 کلو کې به واده لس وجه ذکر کړي دي. یو وجه علماء دا ذکر کړي دا چې ارزه کې سړی واده کې مقصد پر واده کې دانه شي الته خواهش پرستی پوره کی، بلکې نور نسبتونه لکه دا چې د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ سره د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه نسبت غیر شي د سرګنیو د جنتوب. دویم قاضی عیاض لیکي رحمه الله مقصد پرې کې دا خبره ده چې د عائشه رضی الله عنها جنتوب ثابت شي، او لکه څنګه چې حدیث کې راغلی صحیح حدیث دی، محمد رسول الله فرمایي چې عائشه رضی الله عنها بس ما بیبي په جنت کې د پیغمبر بدن چې کوم زنانه سره د شا سره ټچ کړي شي دا به جنت لورسي. او دریمه وجه علماء دا خبره ذکر کړي ده چې الله رب العزت ته دا امر کړو، ځکه جبرئیل علیه السلام په یو کپڑے کې ورته عائشه رضی الله عنها راوړله او ویل دا بستا بیبي وی چې کله مخلوق کې هغه دا و، نو دا الله امر هغه ویل دا خوب کې دا مسله ذکر شوی وکړه دا الله د خو نه هغه کېږي او ما سه به شو. څلورم د پیغمبر علیه السلام دا کور مدرسه دی، نو هر کله چې مدرسې په هغه کې متعدد ماشومان را داخليږي، الکان داخليږي، ماشومان داخليږي، تر څو پورې تربیت ورنځه کې او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په تربیت کې بیدار لوي شو چې درې مې دین ته راغلي دي، دین به فقيه زنانه جوړه شوې ده. صحابه کرام ته پوښتنه کوله. او پنځم محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم معلمو، د معلم هغه ډیر اوچت نظری په نور خبرو باندې چې دې زنانه کې دا کمال له پښتون کې دا کمال له په دې سړي کې دا کمال له هغه له دا کمالات معلوم وو، حافظه ورته معلومه او نور مسله ورته معلومه و. اې دې وجه نه دې په نکاح کړه. شپږم او علماء دا ذکر کړی دا چې تقریبا 10 بجو کې رسول الله صلی الله علیه وسلم دې خور ورغی، نو مخره د ماسپخین مونږ دی، نو که چیرته خواهش پرستی و نو بیره ماسپخین مونږ په دومره وخت کې خو سړی سره جمام نشي کولای، غسل نشي کولای، به د جمع څنګه کوي؟ مقصد دا نه دی چې سړی واده وکړي په اورش په سره جمع کوي، دلته دا واده کړی دی لیکن واده به بده شي جمع بده شي وخت کې راغلی دی چې کوم وخت استعداد راغلی دی. او مو علماء دا خبره ذکر کړی ده چې نبی کریم علیه الصلاه والسلام د عائشه رضی الله عنها سره نکاح وکړه، ولې وسره نکاح کړی ده؟ اهل علم فرمایي چې رب العالمین ورته دا ور کړی ده، زموږ استاد سره باندې اعتراضونه نشي کېدل. او بل پیغمبر علیه الصلاه والسلام اتم او امام سیوطی رحمه الله لیکي د خپل امت نه په 200 صفاتونه کې دا جدا دي، په ډیرو احکاماتو کې ته جدا را جدای. او نه هم
نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام چې کوم کړنه کوي اغله رب العالمین د خوانه امر شي یا په وحی جلی کې په وحی خفي کې او لسم دا مجموعه چې تراجمه کی نو الغرض که یو څوک دا خبره ذکر کوي چې د په دومره وخت کې دا مسله ور سره ذکر کړه نو موږ دا خبره ذکر کړه چې د دې ډېر وجه علماء لیکلي دی یو په کې دغه مسله ورته ذکر شو دا مسله پکې راغله دا مسله پکې راغله دا او دا او دا او څوک دا خبره ثابت نه کوي چې نبی کریم علیه الصلاه والسلام دې سره په دومره عمر کې هغه جما کړی دا صرف د واده مسله ځان نه د جما خبره ځان لره نو عائشه به فرمایي وی جناب نبی کریم علیه الصلاه والسلام قربانی د خپل بیان نو وکړه بالبقر یعنی پر سفر کې بخاری دویم جلد 832 نمبر صفحه نبی کریم علیه الصلاه والسلام ترغیب ورکړی دی په دې اوزهیه کې او دا مسله په کې ذکر کړی دی چې مقیم دی کې او مسافر دی نه کوي پلانې دی کې پلانې دی نه کوي که څوک تخصیص مسله ذکر کوي چې مسافر دی نه کوي مقیم د پاره کوي نو دا به داور او داوچ به دلیل غواړي ابن حزم په المحلا کې دا خبره ذکر کړي رحمه الله شپږم جلد 9 نمبر صفحه شامیم ذکر کړي 5م جلد 98 نمبر صفحه کې نو الغرض مسافر کولې شي سب دومره خبره ده چې دا ور باندې واجب نه ده په مرتبه وجوب کې به نه چونور د جواز مسله تیر اعلی امام نووي رحمه الله په مسلم کې لیکي دویم جلد 9 نمبر 950 نمبر صفحه وفيه وبدي حدیث کې دا خبره معلومه شوله چې اوزهیه مشروعه ده جائز لپاره د مسافر لکه څنګه چې دا لپاره د مقیم ده او دغه مسلک د امام شافعي رحمه الله د په دې باندې قول د جمهور علما دی امام الاخیر رحمه الله دا خبره ذکر کړی دا امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ به ویل دي چې اوزهیه نشه په مسافر باندې به د علي بن ابي طالب روایت ذکر کړی دی امام نور جماعت ویل دي چې مسافر د پاره ده جایز ده مکه او د قشم منا کې خو لیکن راجع قول په دې کې اولنې دی ابن قیم رحمه الله هغه په زاد المعاد کې مغرر کړی دی خو کته چې په حج کې د خلکو کړي د جواب دار چې کوم هدیه ال حاجین کې د مشکر هغه به د امدین هم دغه ځکه کافی کیږي اې دی وجنه علماء دا خبر ذکر کړل چې اجي ال د قرباني وکي بدل د کور کې د قرباني کې دي چې کني شي کې دي راجع قول دا چې دا بینه کې اما قیدې په ځای باندې کافی نه نائب شو نو الغرض مسافرین کولې شي په مرتبه وجوب کې به موږ نه غنو په مرتبه استحباب کې شته درېمه مسله یو خاندان د پای کې 15 ورونه شریکان دي ټول کورنا دوس اراده لري چې یو قرباني وکي یو ګډ حلال کی او کنا ارور به مستقل حلالي څلورونه دي پنځورونه دي واغو ټول شریک په دې کور کې یو اوس یو ورنه کافي کی کنه کافي کی جواب اول په دې باب کې احادیث د جناب نبی کریم علیه الصلاه والسلام ذکر کو دغه نور څه به حکم د مسئله امام ابن ماجه رحمه الله فرمایي چې باب ثابت دی بیان دا هغه چې قرباني کې د خپل خاندان په یو ګډ باندې دویم جلد 203 نمبر صفحه د حدیث رقم د 3140 د عطا ابن یسار نقل کړی دی و ما ته پوښتنه کې د ابي بن سواری نشه پیغمبر علیه السلام ملګری دی چې تاسو په وخت کې د قرباني نه څنګه وي په کومه طریقه به کې دي نو هغه دا خبر او کړه چې د جناب نبی کریم علیه السلام په وخت کې یو سړی د خپل خاندان نه یو ګډ حلال کې خوراک به ته وکي خلکو له به ورکه صحیح حدیث دی امام ترمذی دغه ذکر کړی دی په اول جلد 208 نمبر صفحه باندې چې باب ان الشاة الواحده باب ثابت دی بیان دی چې یو ګډ هغه کافی کېږي د اهل بیت نه دی ټول خاندان ده امام بهقی هم جلد 8 نمبر صفحه امام ترمذی فرمایي وهو قول بعض اهل العلم دا قول د بعض علماء دی چې په هغه کې امام اهل سنت والجماعت احمد بن حنبل له اسحاق بن راهوی او نور علماء او دې دوړ استدلال کړي په حدیث پیغمبر باندې صلی الله علیه وسلم چې جناب نبی کریم علیه الصلاه والسلام یو ګډ حلال کې فقال وی ویلې چې هاذا عمن دا زما په امت کې د اق چانه دی چې قرباني کړي نو الغرض کچرته ارور مستقل وکړه نور لا نور خو لیکن ټول خاندان چیرته په دې یو ګډ کې شریکان شول او د دین قرباني وکړي اسم منعت په دې کې نشه بالکل دا جایز ده بل لو ته ما ماجه ذکر کړی دی د حدیث نمبر 3000 وکړه یو ملګری فرمایي وې زما اهل زبار کړم خبره ذکر کړی دا ها تر دې پوری چې کان اهل البيت ټول خاندان به وو هغه به قرباني کوله په یو ګډ باندې یا په دوه ګډانو باندې او صحیح سند ده پاره کې د امام ابو داود رحمه الله شارع المعبود والا دریم جلد 55 نمبر صفحه کې دا خبره ذکر کړی دا او به څه ویل چې قال فی فتح الودود
واستدل به من یقول په دې مسله باندې استدلال کړي هغه چې هغه دا خبر ذکر کوي چې یو ګډ کافي کیږي د خپل قربان خاندان نه کفایت ورنه کوي نو که هر سړی بالفرض او تقدیر چرته ځان لزان لو کې یو په ځای باندې څلورو کې پنځو کې شپږو کې رسول الله صلی الله علیه وسلم تقریبا سل خان حلال کړي دي دا خو نور له نور دي خو که چرته یو خاندان نه چا یو ګډ حلال کې سومانات پدې کې نشه بالکل دا جایز دي مذهب هم وبدار چې یو ګډ اگر خاندان نه ځکه صحابه کرام د رسول الله صلی الله علیه وسلم په وخت کې دا کار کړی دي ابي بن سوري فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په وخت کې بدقه شان قرباني کېدله خوراک به ته وکي نور خلکو له ور کړی ابن ماجه دار وایي ذکر کړي امام ترمذی او به تصحیح د حدیث کړی ده او نور علماء په دې کې دا مسله ذکر کړه مصدر د حاکم کې چې جناب نبی کریم علیه الصلاه والسلام یو ګرد خپل خاندان ټول حلال کی امام ابن ابي شيبه رحمه الله امام ابو داود رحمه الله امام خطابی هغه فرمایي به بده شو چې من محمد و آل محمد ومن امه محمد صلی الله علیه وسلم و دلیل به خبر باندې چې یو ګډ هغه کافی کې دی یو سړینا د اهل بیت نه کزیت وری نه ابو هريره رضی الله عنه روایت دی عبد الله ابن عمر نے روایت دی چې هغه بدا کار کولو دا مسلک د امام مالک رحمه الله دی امام اوزاعی رحمه الله دی امام شافعی رحمه الله دی امام احمد ابن حنبل دی اسحاق بن راهوی دی امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ دا عمل به مکروه ګرځول امام ثوری رحمه الله ابن ابي دنیا روایت ذکر کړی د علی رضی الله عنه هغه وایي چې ګوره یو ګډ د یو خاندان نه هغه به قرباني به کوله امام زرعیم په نسبت راي کې د ډیر احادیث ذکر کړی دی په دې باب کې چې یو ګډ د یو خاندان نه بالکل کافی کیږي او صحیح سند والا دی نو الغرض کچیرته بل پر جو تقدیر چا دا وکړو څو مانعات پکې نشته احمد سے مسعود احمد کی مروي ذکر کړی دی امام ابن قیم رحمه الله په اعلان الموقعین کې متقروي ذکر کړی دی حافظ ابن حجر فتح الباری کې دا مسله ذکر کړی دا او امام قرطبی رحمه الله ذکر کړی دا او کوم انسانان چې دا و چې کېږي نه هغه قیاسونه کړی دي په هغه هدايا باندې نو محدثین ذکر کوي چې دا قیاس مال فارق دی ځکه دلته کې نص موجود دی قربانی ځان له خبره ده او انت اجي چې کوم حدیث ځان سره بوزي اغه ځان له مسله ده نو اې دې نتیجه دارو وتلا په ټول باندې واجب نه ده اگر کمالدار ولې نه دي حدیث ظاهري دا معلومیږي خو که جدا جدا و او اری وسکه ولا وسه لرله نبی رسول الله له قرباني وکي بل مسله یو سړی د بتور مثال هغه ګډ واخستو یا قرباني واخسته او په کدا چې هغه ته ورکه شو نو اوس به دې په ځای باندې بل علالۍ ک بنا علالۍ او کچیرته بل فرض او تقدیر علاله کړدار پیدا شوې دي علاله ور باندې بیاشته او کنيشته نیوم کا سن رحمه الله تک مسله ذکر کړی دا بدای سنای کې پنځم جلد 2 نمبر صفحه ولیکن جمهور علما و چې اندقه وسوا قبل وسوي الاله دي کی او قبل وسنه وختم شوله ذکر یکلف الله نفسا الله عز وجل ان مکلف کوي نفس مگر د خپل وسه پوری ذکر قربانی په باره کې د معلوم نصاب نه دی موجود چې دوه چا سره دا به قربانی کوي کدوونه نصاب چا سره نه دا به نه کوي او بل یاد سره د قربانی سره په هغه وخت کې د قربانی سره ګرځي چاړور باندې راکړل شو په دې مقام کې د چړې راکړل نو مخکې هغه ته لاړه قبل ته وکړه نور لاله کوي نه کړه مسله به کې نشته او نور هم ډېر دلیل په دې باب کې شته چې امام ابن قدامه په مغنی ولسم جل یوسر هم نمبر صفحه فقه سنت سے سابق سے دویم جل دریم جل کې او الفقه الاسلامي په دریم جل 1588 کې ټول مسله په هغه مقام کې ذکر کړی دا بلا یو کس ته به تور مثال غیر ادر قربانی لري خو لیکن د ذوالحجه د مې شروع شو ایدا بنکان اخلی کې بین اخلی وکتبه کټ کوي کې بین کټ کوي نراجی قول په دې کې دار چې د نزان ساتل په کار دي لکه څنګه چې امام مسلم رحمه الله تقروي ذکر کړی دی په دویم جل یو 15 نمبر صفحه کې د ام سلمې روایت جناب نبی کریم علیه الصلاه والسلام فرمایي چې کله وسړی اراده قربانی لري او د ذوالحجه د مې شروع باندې رااله وکته د ناقلی نوکان د ناقلی تر دې پورې چې دا قربانی وکي امام بهقی رحمه الله په دې باندې باب ذکر کړی دی په هم جلد 255 کې چې سنت لمن اراده سوچ اراده قربانی لري هغه به وکته ناقلی نوکان بناقلی تر دې پورې چې دا قربانی وکي ابن قدامه په المغنی ولسم جلد 9 نمبر صفحه کې دا خبره ذکر کړی ده او په حدیث مسلم کې په دویم جلد 1 کې د روایت راغلی د قول د سید ابن المسیب چې ومن اراد الاضحیه سوچ اراده قربانی لري او ولم يكن عنده مال د غسر مال نشته نو لازم د په د باندې دا خبره چې د نوکانو د کټ کول نه ځان وساتي د فلان نه کټ ځان وساتي امام دارقطنی په څلورم جلد 202 ته کې دا مسله ذکر کړی ده
نو راجع قول دا چې ځان ته ساتل پکار دي. لیکن پرون درس کې موږ تاسو د امام توجری رحمه الله پر روایت باندې دا ویل کې چیرته بل فرض او تقدیر چا کټ کړل ارتکاب د ناروی وکي، لیکن انت قربانی له ضرر رسیږي نه، حج ضرر رسیږي نه، اختر منزل ضرر رسیږي نه. خو ځان ته ساتل پکار دي چې باید د رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیث کې کله انسان سره نظر باندې کی. بل مسله د قربانی سروي د حلال کې سرمن راويستا آیا په دې باندې ځان لنه پاخستل شي نه، او یا د قشن هغه پیسې یا د قربانی سروي د مالدارانو لور کول شي نه، او دې سره په دې خوا کې د جمعات امام له پوجت کې ورکول شي نه. د ټول نمخ دا مسله ځان سره یاد ساته چې کله د قصرمن تراويستا نو دا په اجرت د امامت کې ورکول نه شي. دې سره په دې خوا کې قصاب له ورکول نه شي. امام بخاری سے روایت ذکر کړی په اول جلد 202 نمبر صفحه باندې د علي رضی الله عنه وی جناب نبی کریم علیه الصلاه والسلام د امر وکړو چې خپل سروي سره ته ودرېګا او د قشن تقسیم کوي دی غوکا دې سرمنی وغیرہ وغیرہ نور شیونه، لیکن دا په مزدوري کې طریقه قصاب لنه ورکي اڅ شرط نه ورکوا. دا حدیث دلیل په دې خبره باندې دا پروګرام حرام دي سړی دا راولې قصاب له مزدوري کې ورکی. دې وجنه علماء دا خبره ذکر کړی چې استل د زکات صدقې د فطر په اجرت د امامت کې غیر مناسب، لیکن دغه څرمن به ته فقراو لور کولې شي، مالداران لور کولې شي. دا مخصوص به هغه چا لپاره نه لکه څنګه چې زکات متعلق موږ دا خبره ذکر کړې ده چې اته مصرفونه الله رب العزت ذکر کړی دی په ماتو سینه کې به لګي په بل ځای کې به نه لګي نه. جناب نبی کریم علیه السلام صرف امر کړی دی په تصدق باندې، لیکن مصرف نه دی ذکر کړی. دلته امر مطلق ذکر کړی شو. دې وجنه فتاوا هندیه 5 جلد 300 نمبر صفحه کې لیکي چې ورکول شي غنی د پاره، د فقیر د پاره، د مسلمان د پاره، د ذمي د پاره. او په خپل چې دا کم سړی الاله کړي هغه ته پیدا خستل شي، لکه څنګه چې دا غوکه ورته جایز ده، قشن د سرمنه مرته جایز ده. کفایت المفتی اتم جلد 242 نمبر صفحه، در مختار شپږم جلد 320 نمبر صفحه، فتاوا هندیه 5 جلد 300 اول نمبر صفحه، فتاوا حقانی شپږم جلد 300 نمبر صفحه، تفهیم المسائل د مولانا ګور رحمان صاحب اول جلد 153 نمبر صفحه او دریم جلد 151 نمبر صفحه. الته ویل دي چې دا مسجد لور کولې شي امام له، خو لیکن په اجرت کې نام دسي مدرسې لپاره د خیر په کارونو ټولو کې دا جایز دی. پل پی جوړیږي، کوئی پی جوړیږي، بل شي پی جوړیږي. ابن حزم رحمه الله په المحلا شپږم جلد 51 نمبر صفحه کې دا مسله ذکر کړی ده. او امام ابن قدامه په مغنی یو لسم جلد 112 نمبر صفحه. بل مسله یو سره به تور مثال هغه قرباني کوي، اوس د پکې نه دغه کې وکي بعض خلک وایي په دې و ملګرو کې یو ملګری اراده او نه دغه کې وکړو دا ټول قرباني برباد ده. جواب دی کله چې انسان قرباني کې مقصد دې په قرباني کې فقط او فقط رب العالمین لزان نږدې کول، ذکر رب العالمین لزان نږدې کېدل په تهجد باندې کېږي، رب العالمین لزان نږدې کېدل د شپې په اخري کې په دعا باندې کېږي، رب العالمین لزان نږدې کېدل په سجدو باندې کېږي، په نفلونو باندې کېږي، په قران باندې کېږي، په نفلي صدقات باندې کېږي، په جهاد باندې کېږي، د قشم په قرباني باندې کېږي چې دا مال لګي اوسیه ورکي وغیرہ نور امور. نو انسان به مقصود به ذات په دې مقام کې د رب العالمین د پاره د ځان نږدې کېدل نیت کوي. ورسته به کچیرته بل فرض او تجدید دغه کې نیت دویم مرتبه کې وکي څو منعت پکې نشته. ځکه طبعا دغه کې د خلکو شته کېږي. امام بخاری رحمه الله په خپل جامع کې روایت ذکر کړی په اول جلد 1 نمبر صفحه کې چې باب ثابت دی بیان د هغه چا کې چې اشته دی غوخه لري د اختر په ورځ باندې به د انس بن مالک روایت ذکر کړی دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به ویلي د چا لپاره چې قرباني وکړه د وانځنه مخ کې برته دی راو ګرځي سړي ویل یا رسول الله وې دا د څومره چې خلکو په کې اشته دی غوخه لکېږي وګدا خبره ذکر کړله. نو دې حدیث دا خبره معلومه شوله چې جائز دی انسان په کې نیت وکړي دغه کې، خو لیکن په دویمه مرتبه کې اول مرتبه کې پکار دا چې دا فقط او فقط د نیت وکړي د رب العالمین د رضا لپاره. نو کوم انسانان چې دا خبره کوي کچا بل فرج او تقدیر په دې کې دا نیت وکړي دا ټول قرباني برباد ده، هغه خبره غلط ده. مقصود به ذات رب العالمین د نشکت لپاره چې الله رب عزت درجه ما اوچته شي او دوه مرتبه کې دغه کې پروګرام سړیو کې خیر څه خبره نشته. بل مسله چې دا قرباني په دیدګاه کې واجب ده که سړی په کور کې کولای شي په بل ځای کې په بل ځای کې په بل ځای کې؟ جواب دا چې دا واجب نه ده، د امام لپاره مستحب ده. جناب نبی کریم علیه الصلاه والسلام په قرباني کوله په مصلا کې
امام بخاری رحمه الله ذکر کړی دا روایت. حکمت پرې کې څه دی؟ یو خدا چې مسکینان راغلي دا هغه کې پاغه باندې تقسیم شي او دا دلالت د په اخلاص باندې کوي. او بل ترڅو پر د امام دا قرباني کې د عام خلک د نزد کې چې ګوره په دې طریقه باندې بڅاروي سملول کېږي او په دې طریقه باندې به حلاليږي. خو لیکن عام صحابه کرام هغه قرباني کول په خپل کورونه کې دواړه امر جایز دي. کچا چرته په عیدګاه کې وکړه د پاره دي چې مسکینان راغلي دي، د پاره دي چې خلکو د قرباني طریقه ذکر شي ام جایز، که یو سړی په کور کې کوي ام جایز او منعت په دې کې نشته. امام بهقی رحمه الله فرمایي نهم جلد 220 کې چې باو من شاء باب سبب د بیان د هغه چا کې چې وی غوړي د امامانو نه چې هغه قرباني په مصلی کې وکي ام جایز ده او په منزل کې په خپل کور کې وکي ام دا جایز ده، سو منعت پکې نشته. خو دومره خبره ده که یو سړی د منځنه مخکې چې ته قرباني وکي دا به راګرځي که طاقت لکه دلیل په هغه روایت د عقبه ابن عامر امام بخاری په اول جلد کې ذکر کړی 1 نمبر صفحه. او به چې کله سړی سروي سملي نو په دې مقام کې دا قدم ورته کې خودل شي په دې مخ باندې امام بخاری سے په اول جلد 2 کې هغه ذکر کړی دی روایت انس ابن مالک چې جناب نبی کریم علیه الصلاه والسلام په دوه غډانو باندې قرباني وکړه چې هغه به تور مساخ کراور و او په دې طریقه باندې سم له رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل لاس باندې حلال کړ چې هغه په تورو کې قتل، په تورو کې خوراک کولو، د قشان په تورو کې ګونډه والا، په تورو کې سملستل، دا صفاتونه ورته ذکر کړی دي. څومره عجیب خيستا او مزیدار دلیل به دې باندې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دومره قیمتي مال انتخاب کړی به په دې طریقه باندې موږ تاسو قرباني وکړو. بل مسله چې اې د قرباني د لپاره به تور مثال نصاب شرط دی که شرط نه لکه څنګه چې مخکې موږ د زکات د لپاره ویلې. صحیح خبره ده چې په دې کې نصاب شرط نه دی ځکه صرف وسع راغلی ده. ابن ماجه اول جلد 226 نمبر صفحه، مستدرک حاکم څلورم جلد 232 نمبر صفحه، امام احمد امدارو ذکر کړی دی، امام منذری په ترغیب او ترهیب دویم جلد 155 نمبر صفحه، ابن کثیر په دریم جلد 240 نمبر صفحه، صحیح الجامع اول جلد 380 نمبر صفحه. د ابو هريره صاحب اقروي دغه فرمایي چې جناب نبی کریم علیه الصلاه والسلام فرمایلی دي د چا چې وسې قرباني ونه کړه زمون مصلی الله دین راشي. په دې حدیث کې تاسو وګورئ پیغمبر چېرته نصاب ذکر کړی دی صرف فقط او فقط وسې ذکر کړی دی او جناب نبی کریم علیه الصلاه والسلام دا تر مرګ پورې پر خود لریندا تنگ دستین پر راغلی وا فقرم پر راغلی په سفر کې کړی دا په حاضر کې کړی دا. عائشہ به فرمایي چې کله د نبی کریم علیه الصلاه والسلام اهل چرته مرشوي نه دي د دریش په سر باندې تر وفات پوری د غنمو د وړونه. امام بخاری روایت ذکر کړی دی، مسلم ذکر کړی دی، لیکن چې د پیغمبر کورنۍ حالدار او بهم د قرباني کړي د قطع کړي د دلیل به خبره باندې چې بالکل کړي نه پکار ده. خو نصاب ورته ضروري دی لکه زکات د پاره چې مخکې موږ ویل ستر په کې دومره دی سپین په کې دومره او عام مال دومره دی. جناب نبی کریم علیه الصلاه والسلام باندې منوره کې لس کړي تر کړي قرباني کړي دی. امام ترمذی روایت ذکر کړی دی او په حدیث کې دا لري چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د ملګرو په مابین کې دا قرباني تقسیم کړه. قرباني نه عقبه ابن عامر لبه کې به شی ورسېدلو هغه ویل یا رسول الله زماره پر خدا شی ورسېد زور باندې قرباني وکم کوونه کوم رسول الله صلی الله علیه وسلم او وکا سره دې چې هغه فقرا وو لیکن به قرباني کړي دا نو نصاب ورته ضروري دی او کولې پکار دی. امام ابو داود دویم جلد 9 نمبر صفحه، امام نسائی دویم جلد 1 نمبر صفحه، مستدرک د حاکم امام احمد سے خپل مستدرک څلورم جلد 215 نمبر صفحه، امام ترمذی به غروي ذکر کړی دی چې موږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره په عرفه کې وو وی ویل ای خلکو په هر اهل بیت خاندان باندې په هر کال باندې اوسه قرباني شته. دلیل په دې باندې چې دې روایتونو معلومیږي نصاب ضروري ورته نه دی او قران کې الله عزوجل فرمایي فصلی لربک وانحر امر ټول امت لري په دې کې نصاب حساب تذکرہ نه راغلي چې دومره نصاب دی دومره نصاب دی دومره نصاب او دومره. بل دا چې کله وسړی ذابح وي علالون کې شرط پکې دا چې دا مسلمانی د مانځه پابندي وکړي شرک بنه کوي و الا کچرته دا مانځه پابندي نه کوي او شرک نه به دا کم شي چې د حلال کې دا مردار شو او زه فاسد شو اېدا چې انسان سره به برخه ما خستل نشي. لکه څنګه چې ابن عثیمین رحمه الله احکام الاسویه کې بدی باندې اوګد به ذکر کړی په 3 نمبر صفحه. د خځې لپاره دا جایز نه چې قرباني حلاله وکي حتی تر دې پورې کدا د نفاس په مرتبه کې ولی نه د هیڅ په مرتبه کې ولی نه. عبد الله ابن مسعود به خپل لوريان له بتور مثال د طریقې د حلالي طریقه خودله. امام بخاری په دویم جلد 820 نمبر صفحه اغه اثر د ابو موسی اشعری کې ذکر کړی دی او بل مسله په کې یاد ساته چې کم سروي د قرباني د لپاره واقصو هغه به ته چاغي. امام بخاری په دویم جلد 803 نمبر صفحه کې به د ابو امامه
ابن سهل ناروی ذکر کړی دی چې مدینه منوره کې به موږ وو او قرباني به واخیستله شو، هغه به موږ چاغوله. مسلمانان به دا مال چاغوي، ښه مال به الله عز وجل له پیش کوي. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، چې تعالی محبوبي على حبه. هلته څلور قول عام مفسرین بیانوي، د الله سره د مینه د ورکړه کوي، دې مسکین سره د مینه د ورکړه کوي، دې کار سره د مینه ورکړه کوي، دې مال سره د مینه ده. او بل یو مسله چې کله تا به تور مثال غوا حلال کړه، ګډه حلال کړه، بزه د حلال کړه، اوخه د حلال کړه، د هغې په دې خېټه کې بچی دی، نو هغه مستقل حلالېږي او که نه حلالېږي. په دې کې دوه قول علماو لیکلي. قول راجح پکې دا چې نه، مور حلاله شو، د مور حلاله بس بینه امق هغې لپاره کافي ده. ابي سعید الخدري فرمایي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې د جنین دا زکات هغه زکات امه، بل بالکل هغه د مور حلاله دي لپاره کافي ده. چې ایولې بدلته عبارت ده که زکات امه نه. امام ابو داود تقروي ذکر کړی دی، صاحب مشکات ذکر کړی دی. بل مسله، یو سړی به تور مثال قرباني واخسته، لیکن په کدا چې دا وس لري کوي بل قبیله دینه اخلي غټه ادا کول شي کني شي کولې. مخکې مونږ ویلې چې ترڅو پوری د قرباني سروي هغه باندې چاړه راخلي شي نه، تبدیل هم پکې جایز دی، شرکت هم پکې جایز دی، خرڅول هم شي، زیاتول کمول هم شي، کسان زیاتی کمی زیاتی کا چې کله دی د قرباني په سروي باندې چاړه راکله باز دا به قرباني سروي ګرځیدل شي. نو لہذا کتابه تور مثال یو غوا اخستې وسو غواړي چې دغه نه اعلی والی دا خرڅه کې بالکل کولای شي، بل سړی ځان سره کې شریک کی کولای شي، کمی کې زیات شي. بل مسله، یو سړی به تور مثال مړ ته دغه نه قرباني کولای شي کني شي کولای. په دې کې دوه قسم روایت دي. بعض خلکو دا خبره کړي چې دا جائز ده، علي رضی الله عنه رسول الله صلی الله علیه وسلم قرباني کړي ده. او دویم قول علماء لیکلي دي، او دویم روایت دا دی چې جناب نبی کریم علیه الصلاه والسلام ویلي دي چې دا زمانہ او دا هغه چانه چې ما په امت کې هغه قرباني نه کړي. مونږ وایو چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د صراحتا احادیث په دې باب کې موجود نه دي چې انسان به د مړ نه قرباني کوي. ابن حجر اسقلانی د پیغمبر علیه الصلاه والسلام په باره کې فرمایي چې دا هغه خصوصیت دي. او بل ابو داود کې چې کوم روایت راغلی چې علي رضی الله عنه دا مسله ذکر کړی دا التر وصیت تذکرہ راغلی دا که وصیت کړي بالکل بيدا جائز ده. او بل اقرب چې هغه زویم د بدري طریقو باندې یو پرې کې شریک ابن عبد الله محدثین لګي چې هغه حافظه کمزوري و. دویم ابو الحسن بن ابو باندې یو راوی هغه مجهول، او دریم د حنش بن ابو باندې یو راوی هغه چې کثیر الوهم. نتیجه دار وتلا چې به تور مثال یو سړی دی او هغه مړی والا یعنی دا مړی وصیت نه کړي او دا اراده لري چې دا غنه قرباني وکم دا به نشي کولای، بلکې صدقه منه جائز ده چې باغی کې به وان ليس للانسان الا ما سعى علماء ال اوګد بعد ذکر کړی دی، خو لیکن قرباني دا پکې نشي کېدلې. نو لہذا د مړي نه قرباني جائز نه ده. ابو داود کې چې کوم روایت دی پایږي شریک ابن عبد الله دی، ابو الحسن دی او د حنش په نامه راوی دی چې دا درو واړو ور باندې علماء کلام کړي او کبل پرځ و تقدیر صحیح شي الته پیغمبر علیه الصلاه والسلام به مال وصیت پرې باندې کړو. او کوم چې ابن حجر دغه روایت ذکر کړي بخاری چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپل امت نه کړی دا، ابن حجر اسقلانی فرمایي چې دا هغه خصوصیتونه ده، بل سړی په هغه باندې قیاس کیږي نه. الله رب العزت موږ تاسو د قران او سنت صحیح بصیرت را نصیب کی. سبب ان شاء الله دا خبره ذکر کو چې د قرباني کې پیدا سره خلک موږ باندې اعتراض کوي غیر مسلم چې دومره مالونه ولې لاريږي دا ور باندې ظلمونه کیږي او دا کیږي او دا ام د دنیوي حکمتونو ذکر کړی شي ام د دینی. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و علیه و صحبه